د کړي د طرفه زیدلي به راځي خپل لومړنی ګزار به کوي. زیدلي خپل لومړنی غوښې ولګو. اکرام خپل دویم غوښې هم ولګو. زموږ میلمانه هم را رسېدلي دي. رحمان خپل لومړنی غوښې ولګو. ټیکټي والا سره تاج محمد هم راغلی دی. موږ د هغه ډېره شکریه ادا کوو. مروان خپل لومړنی غوښې ولګو. موږ د ذیشان ډېره مننه کوو. زموږ میچ په دوبۍ کې هم ګوري. دا زمون ټورنمنټ و دي کې دا نن فاینل دی. دا فاینل دی او فاینل د کډي او د پنځپیر تر د منځ کېږي او دې ټورنمنټ کې 24 ټیمونه دا دوه ټیمونه نن فاینل ته راوتي دي او دا فاینل میچ دی. دواړه ټیمونه ښه ټیمونه دي خو دې سره د پنځپیر چې دی هغه ډېر ښه ټیم دی. دې وخت کې سره 2 ټکه لیډ دی او کېدای شي چې میچ هغه وګټي. یو ټیم دی دا په کډي او پنځپیر دواړه یو دي او هغه ته هم که وګټي نو موږ پرې خوشحاله یو. موږ سره د ټکټي والا راغلي دي. فاینل میچ چې ریکارډ کېږي. د پنځپیر 11 د کډي کټله بایدل خو د میچ ځان له خبره ده. امید څومره دی چې تاسو امید خو دا ده چې دې وخت کې پنځپیر څخه لیډ دی نو لکه هغوی د ګټې طرف ته روان دي. خو بله ښه خبره دا ده چې د ګټه بیداد ځان له خبره ده. دا یو مزیداري ده جوړه ده او دې ځای ته راغونډ کړي دا ډېره د مزې خبره ده. بل دې ردو کې دا کار ښه دی. مخ دې تماشو کې که کبډي که مخې نه زموږ هسپتالونه اکثر شاړ شي او میدانونه زموږ آباد شي. نو دا وجه د دې مزیدارۍ ده او دا خو داسې سرګرمۍ دي چې دا زموږ مشران هم کړي دي. مونږ هم روان یو. مونږ پسې خپل کشران دا ډېره شروع دي. نو دا ډېرې ښې خبرې دي او زه خو هغه هر چا له داد ورکوم چې څوک ګیمونه جوړوي او میدانونه آبادوي نو زه هغې خلکو له داد ورکوم او ډېره شکریه او مننه د هغې ادا کوم چې دا مزیداری کوي. پایک خپل لومړنی غوښې ولګو. مقابله ډېره ښکلې روانه ده. د پنځپیر د طرفه پنځپیر والو له د کډي د طرفه موږ د خپل طرفه د سیمټرۍ د طرفه ولې مبارکي ورکوو چې فاینل میچ وګټو. د کډي فراز تفاس ته چې هغه راشي او خپل میډل حاصل کړي. د فراز نه بعد سبزلي کاکاجي تفاس کوم چې هغه راشي او خپل میډل حاصل کړي. د دې نه پس اکرام تخواس کوم چې هغه راشي او خپل میډل حاصل کړي. د تقسیم انعامات د فرست سیکنډ تھرډ او فورث انعامات تقسیمولو دپاره موږ رخسار صاحب ته خواست کوو چې هغه راشي او دا انعامات تقسیم کړي. رخسار صاحب
د پنجپیر کلي سبزلي کاکا جي تخواست کوو یو ځل بیا چې هغه راشي او خپل فسټ انعام تقسیم د مروان دی مروان د پنجپیر د طرفه کلیپینګ ولا وکړئ لیفټ پوزیشن زاهد علي د کډي هغه ته خواست کوو چې راشي د فورث پوزیشن لپاره زیشان زموږ یو ډېر ښایسته لوبغاړی او په مخه نشتی دوا ورته کوئ مسافر دی الله یې روغ جوړ ساتي د هغوی والد صاحب ته به خواست کوو چې راشي او که والد صاحب نه وي نو بل څوک چې راشي خیر د پنجپیر د طرفه د هغوی کپتان ته خواست کوو چې هغوی راشي او هغوی دا انعام حاصل کړي د مونږه د کډي ټیم کپتان فایټ ته خواست کوو چې هغوی راشي او د کاکاجي د لاسه دا انعام حاصل کړي